أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعد کړی دا الله دا هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک لهم مغفرات دوی د پاره بخنه ده واجر عظیم او اجر غلی ده. دی آیت مبارکه کې دا خبره ذکر کوي چې الله رب العزت مؤمنانو سره لوظ او وعده کړی دا وعد الله الذين آمنوا لوظ الله کړی دی هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او اعمال کلی دي د نیکو لهم مغفرات دوی د پاره بخنه ده واجر عظیم او ثواب غټ ده. ګوره الله د ایمان والو سره د دې خبرې لوظ کله ده چې الله وې زبا دوی ته بخنه کوم او لیو ثواب هغه به ورکوم خو نیک عمل هغه څه ته ویل کېږي نو مفسرین وی ما وافق الكتاب والسنه کم عمل چې د الله د کتاب او د الله د پیغمبر د طریقې برابر وي نو دې ته ویل کېږي نیک عمل. نو ګوره الله چاته بخنه کوي هغه چاته بخنه کوي چې هغه ایمان راوړی دی او هغه کې ایمان وي. دویم دا چې هغه نیک عمل کوي لهم مغفرات د دوی د پاره بخنه ده چې الله وې زبا دوی ته د دوی خطایانې د دوی ګناهونه به معاف کړم واجر عظیم او ثواب غټ ده. الله وی زبا دوی ته ولې اجر او ثواب هغه به ورکوم. الله رب العزت ولې ذات ده نو د الله ثواب او د الله بدلم لیا ده. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا او دروغ ویل دي پایاتونو زمونږ باندې کذبوا بآیاتنا د الله پیغمبر آیاتونه دروغجن ګڼي د قران کریم آیاتونه دروغجن ګڼي او د الله پیغمبر معجزې هغه دروغجن ګڼي. اولئک اصحاب الجحیم دغه کسانو دوزخیان دي دغه کسانو جهنميان دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کیو نعمت الله پتا سبحانه
اذ هم قوم کلا چې قصو کو یو قوم ای یبسطو الیکم چې وګدکلی تاسو ته الله سنخ بالله فکف ایدیهم عنکم نو باندې کړلو الله سنا دا وی استاسونا واتقوا الله ويرجوا دلانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او فالله دې ځان وسپاري مؤمنانو اوس بیا الله رب العزت خپل امتنان او ثباتنا هغه بیانې او مقصد د دې دا دی چې الله وي زما د نعمتونو شکریا ادا کړي نو مخکې عمومي احسانات او هغه بیان شول نو اوس خصوصي نعمت او هغه بیانې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کئو نعمت الله علیکم پتا سبحان دی دا نعمت را یادول دا الله شکریا ادا کول دي او د نعمتونو شکر کولو یو حصہ دا چې هغه نعمت او هغه آیات کلی شي او د نعمت ناشکری هغه دا چې انسان داغې نه غافل شي وذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله پتا سبحان دی اذ هم قوم کلا چې قصو کو یو قوم ای بسطو الیکم ایدیهما چوک دکلی تاسو تا اللہ سنخ پلا فکف ایدیهم عنکم نو باندې کړل الله سنا داوی استاسنا اذ هم قوم کلا چې قصو کو یو قوم مفسرین ویا تفسیر او زاد المسیر آگے کې ویا چې د دې قوم نه مراد بنو النذیر دي نبی له صلوات و سلام یو ورځو د دیت د طلب کولو د پاره داوی خواته ورغلو چې مونږ سره قرض وکړو زمونږ یو مسلمان په خطا سره قتل هغه کړی دی دوا عامرینو هغه وجلی دي نو هغه ورته ویلو راشه مونږه قرض هغه درکو نبی له صلوات و سلام سره د خپل ملګرو نه الته کلاړو او نبی له صلوات و سلام د یو دیوال د سوري د لاندې کېناستو دو دی خپل مینس کې صلاح او مشوره هغه دا وکړه چې سړی دلته راغلی دی راځي یو غټ یو لویه کمره د ژرندې د پلومره هغه به پې د پاسه نه ورواچو بس خلاص به شو تېنه په دې ټیم کې جبريل امین راغه او نبی له صلوات و سلام ته خبر ورک نبی له سلام اچا تم سونویل او دا غزینا نبی له صلوات و سلام را پاسید او مدینه تراغه ملګری د انتظار نورستو مدینه تراله نبی له صلوات و سلام فرمایل حکم یو کو ځانونه تیار کړو بنو نذیر باندې اغي باندې حمله کو او بیا پاغي باندې حمله وکړې شو او اغي راګیر کړې شو محاصره کړې شو دویمه شان نزول مفسرین هغه داسې ذکر کړي امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړي غزوه د ذات الرقاع کې
یو باندې چې راغې او نبی له صلوات و سلام پسې تور راويستل نبی له سلام د ونی د لاندې او دو ورته ویل ما يمنعك مني ما نه بده سوکو بچ کی نبی له صلوات و سلام فرمایل الله دغه باندې چې د لاسه تور پرې وتلا نبی علیہ السلام تور را واغسل واغته ویلا تا به مانسو کو بچ گیا اوس به مانسو خلاصي واغ ویل کن خیر اخذنا ما سره احسان وکا تور چې د نبی علیہ السلام خاطراله لاس کراله نو تو ویلا ما سره احسان وکا او وېزو تا سره لوس کوما چې تا سره با جنگو هغه بن کوما او نو به د هغه چا ملګرتیا کوما چې هغه تا سره جنگ کوي نبی علیہ السلام پرې خو بیا دا باندې چې خپل قوم تلاړ قوم ته چې ورغه نو ورته ویلا جیتو کوم من عند خیر الناس زاد ډیر غوړه انسان د خوانه راغلی ما ولی زکه مخکې د سره توروا بیا چې په د الله پیغمبر وسبر شو نو د ورته ویل کن خیر اخذن ما سره احسانو کا ما ته سموایا نبی له سلام ورته یې سمونه ویل نو زکه د دا ویل چې تو کوم من دې خیر الناس نو اذ هم قوم ايبسطوا اليكم کله چې قاسو کو یو قوم چې وګد کړي تاسو ته لا سنخبلا نو پک پای دی هم کوم نو باندې کله سنا دا وی تاسو نا واتقوا الله ويرجو دلانا واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله دې ځان وسپاري مؤمنانو ګورا کافران را لګي مؤمنانو پسې کوشش کوي چې ختمې کې نو دوی نایره دل پکار نه ني الله فرمایي مؤمنانو لپاره داري چې ځان الله تو وسپاري د دوی چې کوم پروګرامونه دي د دې کافرانو چې کوم خبرې دي الله باغه ختم کی وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله دې ځان وسپاري مؤمنانو وعد الله الذين امنوا لوز الله کله هغه کسانو سره منو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات اعمال کلی دي د نیکو لهم مغفرت د دې لپاره بخنه ده واجر عظیم او ثواب غټ دی والذین کفروا کسان چې کفر کړي وکذبوا بیااتنا او دروغ ویلي دي پایتونو زمونږ باندې اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کی نعمت الله په تاسو باندې اذ هم قوم کلا چې قصو یو قوم ای یبسطو الیکم چوک دکلی تاسو ته ایدیهم لا سنخبل فکف ایدیهم انکم نو باندې کلا سن دا وستا سنا واتقوا الله ويرجد الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله دې ځان وسپاري مؤمنان اللهم قومنا وأجرنا من خزي